السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محترمو ملګرو، زموږ نن ویډیو د انټرنیټ او د وای فای په باره کې ده چې آیا موږ څنګه کولی شو چې په خپل موبایل کې هم انټرنیټ کنیکټ کړو هم وای فای کنیکټ کړو. ډیره زبردست او خوندوره ویډیو ده. ویډیو خامخا لازمي وګورئ. په دې ویډیو کې زه ټوله طریقه تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شئ چې هم په خپل موبایل کې وای فای کنیکټ کړئ، هغه به هم کار کوي، او که انټرنیټ کنیکټ کړئ هغه به هم کار کوي. که ستاسو اول وار وي زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ، چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ. که ویډیو خوښه سوه نو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ځینو ملګرو ته دا معلومات نه کېږي چې آیا د سبسکرایب بټن چیرته ده. سبسکرایب بټن که تاسو په انګریزي وي دا سور خط به لیکلی وي، هغه به سبسکرایب وي، او که په فارسي باندې وي هغه ته به مشترک لیکل سوی وي. داسې تاسو اوکې کړئ دا سور خط، بیا به څنګ ته راسئ، په کنګړۍ به اوکې وکړئ، بیا به پورته په آل باندې کلیک وکړئ چې موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې زر تر زره در ورسیږي. ګرانو محترمو ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاستئ. زه حبیب الله اکاډمي چینل ستاسو ته مخاطب یم. تاسو به حیران سوي یاستئ، تاسو به وایاستئ چې دا څنګه ده، هم وای فای په موبایل کې کار کوي هم انټرنیټ کار کوي. له تاسو څخه یوه وړه غوښتنه کوم، ویډیو شا پر مخ مه کوئ، ویډیو سمه وګورئ. ځو د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ګرانو محترمو ملګرو، تاسو اوس دلته ورته ګورئ چې مثال دلته اوس ما سره خالي انټرنیټ وصل ده په موبایل کې. اوس دلته راځم او وای فای خلاصوم، انټرنیټ به بیرته بند شي. صحیح ده، انټرنیټ به دغه ځای چې ورک شي. تاسو اوس ولې دلته خالي وای فای خلاص او انټرنیټ ورک شو. صحیح ده، اوس تاسو ته دا طریقه درښایم چې دلته به دا انټرنیټ او وای فای به دواړه کار کوي په دې کې. هم به انټرنیټ چلیږي هم به وای فای چلیږي. دومره تیز کار به کوي لکه مرمۍ غوندې، بیخي تیز کار به کوي. اوس تاسو به راسئ، نه تاسو ته معلومیږي چې خالي وای فای کار کوي، انټرنیټ ما بند کړی ده. صحیح ده، اوس تاسو ته سیټینګ درښایم چې دا به تاسو چیرې کوئ. تاسو به راسئ دا سیټینګ ته، انتظاماتو ته، مثال په انګریزي کې سیټینګ ورته، فارسي کې انتظامات. تاسو به دا اوکې کړئ. داسې مو اوکې کړو، تاسو به راسئ د بیخ ته. اول وار دا اپشن په دې بیخ کې د اخري اپشن کې ده، دلته اخري کې ده. اوس به تاسو دا اپشن چیرته پیدا کړو؟ دا پر موبایل کې نه وي ښه. تاسو ورسئ دا پورته به ووږئ، بیا تاسو راسئ پورته چې مو ووږل، تاسو به دا اطلاع به ووږئ، دا اپشن به ووږئ. داسې مو اوکې کړ، بیا به تاسو راسئ دا نسخه اصلي دا به تاسو اوکې کړئ. صحیح ده، دا به تاسو اووه وارې پوره اوکې کوئ. دا اپشن به تاسو ته داسې اووه وارې اوکې کړئ، دا اپشن بیا تاسو ته درکوي. دا خالي په غټو موبایلو کې راځي ښه. چې وارې د اوکې کړو بیا به هغه اپشن راځي. نه ما اووه وارې اوکې کړو، ما مخکې انسټال کړی و، دلته راغی. صحیح ده، دلته بس راغی، تاسو به اوس راسئ دغه اپشن به خلاص کړئ. زه راځم دا مې خلاص کړو. اوس به دا پورته کړو، تاسو مې کله پورته کړو تاسو ته دلته دغه اپشن بیرته درښایم. صحیح ده، چې دا تاسو خلاص کړئ، هم به انټرنیټ کار کوي هم به وای فای کار کوي. دومره تیز به کار به کوي لکه د مرمۍ غوندې. زه تاسو ته بیا خیره کې یا یوټیوب یا فیسبوک تاسو ته کولاوم، تاسو ته زه درښایم چې دا تیز کار کوي که نه کوي. صحیح ده، تاسو به راسئ، اوس به دا اپشن به اوکې کړئ ښه. دادن تلفن همراه همیشه فعال باشد. تاسو به دا خلاص کړئ. داسې مو خلاص کړو، تاسو اوس پورته ورته ګورئ، دلته هم انټرنیټ کار کوي هم وای فای کار کوي. تاسو دلته ورته ګورئ، دا پورته وینئ دا صفحه مه راکښته کړه، دلته صحیح معلومیږي هم انټرنیټ کار کوي هم وای فای کار کوي. دا به دومره تیز کار کوي چې بیخي دی مرمۍ غوندې به تیز کار کوي، چې بیخي تیز کار به کوي. که تاسو یوټیوب چلوئ یا که تاسو چېرته له چا سره غږیږئ، یا بیخي دومره تیز کار به کوي چې بیخي به بندېږي نه. صحیح ده، دا هم وای فای ورته کنیکټ ده هم انټرنیټ. مصرف یې کم ده، بیخي کم مصرف یې دی. داسې تاسو کوئ بیخي کم مصرف یې ده ښه. دا به اوس تاسو بیرته چې بندوئ، تاسو به څه رقم بندوئ؟ تاسو به بیرته راسئ، تاسو یا موږ وای فای چلوو یا موږ انټرنیټ چلوو، تاسو به بیرته راسئ دغه اپشن ته. صحیح ده، مخکې چې زه راغلی وم دغه اپشن ته، اوس زه تاسو ته در وښیم. دې اپشن ته به راسئ، دې ته به راسئ. دا زه تاسو ته اوس درښایم، دا دادن تلفن همراه همیشه، دا مینه ما بند کړو. زه اوس بیرته تاسو ته خلاصوم، مثال ته بیرته انټرنیټ راسي، وای فای راسي، وینې انټرنیټ کار کوي نو وای فای به بیرته څنګ ته ورسره راسي. دا دومره زبردسته او خوندور تیز انټرنیټ به وي چې بیخي به تاسو له موبایله چې بیخي خوند واخلئ. صحیح ده، دا بیخي تیز کار به کوي. اوس داسې ته رالم، فیسبوک ته دا صفحه تاسو ته ګورم، تاسو ورته ګورئ څومره تیز کار کوي.
صفحه مې راړولې نه بیا عکس هم صاف وي ویډیوګانې هم صاف وي هر شی چې تاسې ګورئ هغه به صاف وي صحیح ده بیخي تیز کار به کوي دلته تاسو ته وګوره تاسې هسې په ویډیو ودروئ او ویډیو به تاسې چالوئ دومره خوندوره او زبردسته ویډیو ده دا مهرباني وکړئ که ستاسو اولوار وي یا زموږ ویډیو ګورئ یا زموږ چینل ګورئ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ که مې ویډیو خوښه شوه نو ملګرو سره هم شیر